په هر ویډیو کې زه دا تقریبا دا سره ډیر زیات نه یم تقریبا السلام علیکم I am Ijaz Ali and I upload videos on YouTube زما زیاتر ویډیوز چې هغه زما د لایف په باره کې او پای کې ډېر زیات چې د فوټبال میچز دي او د هغې نه علاوه د بایولوژي او د ټیکنالوژي ریلیټډ ټاپکس په باره کې خبرې د دې معلومات چې دی ماته پته وي ځکه چې زما سبجیکټ دی اوس چې دی بیرکوټ ته ځم او د بیرکوټ نه پس تاسو سره یو امپورټنټ خبره کوم د هغې معلومات تاسو ته لازم پکار دي چې تاسو ته پته وي خیالي ورځ ده خیالي ورځ مطلب څه چړې او 10 بجې بیرکوټ بازار ته روان بازار کې یو کار دی هغه کوم ډېر امپورټنټ کار ځکه چې د هغې نه بغیر ورځ نه کېږي Pen no le pagaba. Pen no le pen. ¿Pen? Yay! د دنیا هیستوري چې دا هغه په 3 ایجز کې ډیسټریبیوټ شوې ده ایسنټ هیستوري پخوانۍ کم هیستوري جو دویمه میډل ایج او دریمه ماډرن هیستوري او په ماډرن ایج کې مونږ in the age of internet د انټرنیټ په ایج کې مونږ اوسېږو نن سبا انټرنیټ په پوره دنیا کې یو غټ سورس آف انفارمیشن یوز کیږي په انټرنیټ کې د هر څه انفارمیشن شته انفیکټ انټرنیټ زموږ د ژوند یو امپورټنټ حصه جوړه شوې ده د دې نه بغیر مونږ ژوند نشو تېرولی انټرنیټ چې دی د ساینس او د ټیکنالوژي یو اخرنی حدله انوینشن دی چې د انټرنیټ نه غټ داسې څه نشته داسې څه غټ انوینشن شوی دی ځکه چې په پوره دنیا کې ډېر خلک انټرنیټ کمیونیکیشن د پاره استعمالوي د یو بل سره انټریکشن ساتي د انټرنیټ په ذریعہ باندې نن سبا بزنس هم په انټرنیټ باندې کیږي بینکینګ سیستم چې دی هغه هم په انټرنیټ باندې کیږي توپی موویز کته شي گیمز آنلاین گیمز کیږي انټرنیټ هر څه آسان کړی دی مونږ ته مونږ د انټرنیټ سره په 24 غنټو کې 7 hours کنیکټیو کنه یو ورځ خپل د انټرنیټ یوز مجر کا چې تو انټرنیټ څونه یوز کی د انټرنیټ چې د پازیټیو افیکټس هم شته خو نیگیټیو افیکټس هم شته او د ون اف د میجرز کم ساید افیکټ یا نیگیټیو افیکټ چې دی نو هغه د اډیکشن نن سبا چې دی مونږ ټول د انټرنیټ اډیکټیو د انټرنیټ نه بغیر زمونږ گزاره سره کیږي نه انټرنیټ اډیکشن زمونږ سوشل ایموشنل او فزیکل هیلث ته نقصان رسولی شي اولنې کم میجر کیټاګري کم ساید افیکټ د انټرنیټ چې دی هغه زمونږ د فزیکل هیلث زمونږ فزیکل هیلث ته نقصان رسولی شي چې تو دا خبره به اورېدلې چې هیلث از ویلث چې زمونږ هیلث برابر نه نو ویلث ته یو ځای نه راځي نو انټرنیټ زمونږ فزیکل هیلث ته ډېر زیات نقصان رسولی شي دویم پرابلم چې دی هغه د ایموشنل هیلث د پبجي بین کېدو نه پس ډېر زیات ینګ خلک چې دی هغه ډیپریس دي او د هغې د کولاول دپاره ډېر شي وی پی انز او ډېرې طریقې استعمالوي چې پبجي کولاو کړي هغه چې د ایموشنلی ډسټرب دي مطلب ډیپریس دي نو د هغو د پبجي نه بغیر ګزاره نه کېږي نو دا ایموشنل هیلث یو نقصان شو دریم ساید افیکټ چې دی هغه په مونږ کې یو خراب عادت جوړوي او هغه خراب عادت دی پروکاسټینیټینګ د یو کار پروکاسټینیټینګ مطلب چې دا کار اوس نه کوم وروسته به یې وکړم یا وروسته نه سبا به یې وکړم سبا نه بله ورځ به یې وکړم انټرنیټ دا عادت په مونږ کې جوړ کړی دی چې مونږ هم موبایل ته کېناستو ستا یو امپورټنټ کاري هوم ورک یې اسایمنټ یې څه هم وي خو چې ته دې موبایل ته کېناستې تو به زه وروسته به یې وکړم یا سبا به یې وکړم شپې به یې وکړم دې ته پروکاسټینیټینګ وایي نو دا عادت د انټرنیټ د وجې نه په مونږ کې جوړ شوی دی کله چې هم مونږ موبایل ته لیپټاپ ته انټرنیټ آن کو کینو ورته نو بیا ترې راپاڅېدو نه ورونه او دا عادت چې دی دا ټول عادتونه په ما کې هم دي and I want to change it. 1 2
3, 5, 7.